الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. باب د صلاة الاستسقاء کی یو بل حدیث نقل کی او دا یو بل قسم د استسقاء ذکر کی چې هغه د جمعې په مانځ کې استسقاء کول دي. د جمعې په مانځ کې دعا د باران غوښتل دي. دا دویمه طریقه ده. ابتدا کې موږ د تفسیر کړو. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی داخل شو جمعات ته یوم الجمعه په ورځ د جمعې باندې والنبي صلی الله علیه وسلم قائم یخطب او نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو چې خطبه ویلا. دی حدیث نا فائدہ دا معلومه شو چې په خطبه دا په ولاړ باندې سنت طریقه ده. پیغمبر دلته ناس نه ولاړ او خطبه وی. فقال دی سړی ویل یا رسول الله د الله رسول هلكت الاموال هلاك شمالنا مالونه تباش. دی جمله نه دا فائدہ معلومه شو چې د خطبه په دوران کې خبرې کول دا خو ناروا دي، لیکن د امام سره خبرې کول دا جایز دي چې د امام نه تپوس وکړي شي، د خطیب نه تپوس وکړي شي، یا خطیب راولېږي او چاته خبره وکړي نو هغه د خبرې جواب کولی شي. دلته هم دې سړي د نبی صلی الله علیه وسلم سره په حال د خطبه کې خبرې کړې دي او هر چې خطیب دی هغه چې د چانه تپوس وکړي نو بیا جواب ورکولی شي. مشهور حدیث ته صحیح مسلم کې نقل لې چې نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلا ایو صحابي راغی سولیک الغطفانی رضی الله عنه او هغه کینا سیستانو نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوسو کو ویلا صلیت رکعتین دو رکعات منځ کړي هغه ویل نه ویل قم فصلی رکعتین پاس دو رکعات منځ کا. نو خطیب او دادا خلکو سره خبرې کولې شي او یو کس ته خطیب نه تپوس کولې شي، لیکن د خطبه په دوران کې خپل منځ کې کچا خبرې وکړي نو جمعه خراب شو، جمعه ونه شو. دې سړي ویل اذا الله رسوله هلكت الاموال هلاك شمالنا مالونه هلاك کېدل څه مراد دی؟ نو په بل روایت د بخاری او مسلم کې راغلی وسره هلكت البهائم حیوانات چې کوم دي هغه هلاك شو، حیوانات هلاك شو یعنی وبنشترین او تند سیوا ده نو سورلنی مرلنی او دارنګي حیوانات او خان مخان د چی هلاك شو. وانقطعت السبل او کش ولاری لارو نکټ کېدل مراد هغه د سفر ختمېدل چې سفرونه وسو شو کولې وجدار چې وخان ختم شو کنه وخان ختمېدو والدي سفر نشو کولې یادا چې په لار باندې موږ سفر کوو نو په کار دي کنه وبنشتل چې څنګه سفر یو ځکه په لار باندې خرابېږي منګاو وخان چې کم دی غمري نو سفر هم نشو کولې. دنه معلومي دا چې دا سخت خوش کراغلی و. فدع الله تعالی یغیثنا نو د الله نه دعا وغواړه چې په موږ باندې باران وکړي. فرفع یدیه نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کړل. ګوره په خطبه په دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کړی. دینه دا معلومه شو چې د جمعې په خطبه کې چې د باران د پاره کله دعا غوښتل شي نبی لاسونه پورته کول سنت طریقه ده، لیکن د باران نه علاوه کام څوک دعا غواړي د خطبه په دوران کې نو هغه بلاس لاسونه نه چوتای بلکې دا سبابه غوته نه دا مسواکي غوته چوتې لیکي مصباح دا به چته د قشان دعا بغواړي. دلیل په حدیث مسلم دی چې یو کس هغه خطبه ویلا نو د خطبه په دوران کې هغه په دعا کې دوړ لاسونه سي پورته کول عام دعاګانو کې. یو صحابي په سر اپاس دا او ویل قبح الله هاتين اليدين القصيرتين الله دې استاد واړه واړه لاسونه هلاک کی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې دعا خلاص نه پورته کړی ته په کې څنګه لاس پورته کې پیغمبر به خو چې په دې ټیم کې دعا غوښتله نو دا غوته به چوته ولدا سي دا غوته به چوته ول دعا به غوښتله، لیکن د باران د پاره چې دعا غواړي نو بیا بل لاسونه چوتای به دا اجازه شته. دا تخصیص په حدیث کې راغلی. لاسونه چې کوم دغه پورته کلم نو په روایت د بخاری کې وسره راغلی چې امام بخاری دا روایت معلق نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کلو نو پای کې دا سری ورفع الناس ايديهم يدعون او خلق مسلاسونه پورته کلو خلق په دې ټیم کې لاسونه هغه پورته کولې شي. امام بخاری دا حدیث معلق نقل کړی دی. ثم قال بيو فرمایل اللهم اغثنا یا الله باندې باران وک اللهم اغثنا یا الله باندې باران وک.
نو درې کرته دعا غوښتلې ده. فذكر الحديث نو حدیث ذکر کړل وفيه الدعاء بامساكها او په دغه حدیث کې وسره هغه دعا کولی په بندیدلو د باران باندې هم. حافظ ابن حجر رحمه الله دا حدیث مختصر نقل کو. ان دا حدیث اوګد حدیث سے بخاری کې نقل لې چې داغي حاصل دارې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله دعا وغوښتله نو بس باران شروع شو. باران چې کله شروع شو تقریبا یو هفته باران وریدو. نو بلی جمعه بیا یو کسرانه نو وته. انس ابن مالک کوي دا یا هغه زوړ کسو او یا دا بل کسو ډیر انن وتا قشانت ویل یا رسول الله هلکت الاموال اوس بیا مالونه هلاک شو د باران د وجنه ونقطعت السبل لار کړ شو د باران د وجنه څوک سفر نشي کولای. د الله نه دعا وغواړه چې دا باران ودرې. نو پیغمبر بیا لاس شتله او ویل اللهم حوالينا ولا علينا یا الله تیر چا پیر زمنګ نو کا په موږ باندې مکوا په دې ډېر کو باندې وکا په دې غرونو باندې وکا په دې جنگلاتو باندې وکا موږ باندې مکوا نو بس ورې شکم واغه لری شو او دا مدینه چې کومه د هوس په شان دي په منځ کې پاتې فتیر چا پیر ورېزو او منځ کې مدینه په غی باندې باران نه کېده او غی باندې اسمان شینو. ځکه وی وفيه الدعاء بامساكها او په دغه حدیث کې سره دعا کولی په بندولو د باران باندې هم. متفق علیه دا حدیث بخاری او مسلم نقل کړی دی. حدیث نه نور فائدې هغه معلومی یو فائدہ خدا معلومه شو چې په خطبه په دوران کې د استسقاء د پاره دعا کول چې کوم دی هغه سنت طریقه ده او په دې کې بیا قبله ته مخ کول دا لازم نه دی. عام دعا کې چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به استسقاء کوله کنه نو قبله ته مخ کاوه کنه لیکن بده کې قبله ته مخ کول پکې لازم نه دی او دارنګ لاسونو پورته کوي خلګوم لاسونو پورته کوي. بل فائدې دا معلومه شو چې تکرار د دعا درې کړه دا سنت طریقه ده. ځکه دی کې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا درې کرت به دعا وختله. یو روایت کراغلی دی د سنن ابي داود کې به اسناد صحیح کان يعجبه ان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. نبی صلی الله علیه وسلم بدا خو خوله او دیو په تعجب کې ورځاو چې درې کرت دعا وغواړي او درې کرت استغفار وغواړي. دا دی حدیث تدافع ده هغه معلومي. عن انس رضی الله عنه ان عمر رضی الله عنه كان اذا قحط استسقى بالعباس. انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده چې یقینا عمر بن الخطاب رضی الله عنه دیو چې کله با خلکو تقات ورسېدي دا قحط کله وو تقات ورسېد معنی تاخير د باران بوش نو استسقى بالعباس ابن عبد المطلب نو استسقاء به کولا په وسیله د عباس ابن عبد المطلب سره او دارنګي په عباس ابن عبد المطلب دغه په دعا سبه استسقاء کولا. وقال ویل به اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا یا الله مونږ و چې مونږ با طلب د باران کا وتا تا بنبينا په نبی زمنګ سره فتسقنا او تا باران کوم باندې وینا نتوسل الیک بعم نبینا یقینا مونږ تا توسو وسیله پیش کو پتر د نبی زمنګ باندې فسقنا نن باندې بارانو کانو فیسقونا نو پدی و باران کېدلش. رواه البخاری دا حدیث امام بخاری نقل کړی دی. حدیث نا فوائد ادم علوی کان اذا قحطوا دین دا معلومیږي چې د صحابه کرام په دور کې دا دغه چې کوم استسقاء بار بار وکیدله بار بار دا باران بند دیدلو او الله رب العالمین د خپل بندگان ځان ته ودرې ځان ته متوجه کوي نو کله په مؤمنانو باندې دا تکلیف راولي دا یو کارت نو بلکې بار بار ودا کېده. دی حدیث نا یو بل فائدہ غدا معلومیږي چې د ژوندۍ سړی په دعا باندې وسیله پیش کول الله ته دا جایز دي. دلته دی وسیله لګه وضاحت ووري مختصر شانتا. اصل کې توسل په عربی کې ویل کی التقرب الى الشيء المطلوب ځان نستي کول یو شی مطلوب تا او دا یو وصول الیه برغبتين ایتا پر رغبت سره ځان رسول دې ته ویل کی وسیله. لکه علماء دا تفسیر کړي دی آیت دلان یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ایمان له الله نه ویریږي او هغه ته وسیله طلب کړي. نو توسل چې کوم دی دا بیا دوه قسم سره دی. یو توسلی مشروع دی بل توسلی غیر مشروع دی. توسلی مشروع څه ته ویل کی هغه وسیله چې هغه شرعي وسیله ده یعنی یو وسیله شرعي بل وسیله غیر شرعي. وسیله غیر شرعي ته ویل کی التقرب الى الله تعالی بوسیله مشروعه كاسماء الله تعالی وصفاته والاعمال الصالحه.
دا وسیله شرعي تعریف دی. التقرب الى الله تعالی بوسیله مشروعه، الله ته نزدېکت دی په یو وسیله مشروع سره. نو وسیله مشروع سره ک اسماء الله تعالی وصفاته والاعمال الصالحه، لکه د الله نمونه شو، د الله صفاتونه شو، او دغه اعمال صالحه د الله ته پیش کول ته وسیله شرعي ویل کېدلی شي. او دارنګي پدې کې دام دی چې یو نیک سړی هغه ته چې مال دعا وغواړه، د نیک سړی دعا چاته پیش دغه الله ته پیش کول دام صد دام وسیله دی قسم الله. لکه په دې حدیث کې دا ذکر شوی دی. دویم وسیله غیر مشروع ده. وسیله غیر مشروع د دینه علاوه چې کوي چې الله ته څوک ځان نږدې کوي په وسیله غیر مشروع سره، کذوات لکه زواج شو والجاه او دا جاهونه شو وغیرہ، دا پیش کول غیر الله ته دا سره وسیله غیر مشروع ده. نو وسیله غیر مشروع دا وسیله مشروع چې کوم د هغه به قسمونه دي. لکه مخکې مو ذکر کړم یو نیک عمل چاته پیش کول دلیل په دې باندې حدیث الغار که موږ د حدیث شری صحیح بخاری او مسلم کې چې ادرې کسانو باندې اکمر را غورځلې او د غار خلی بند کړي وا، هغه درې واړو خپل نیک عمل الله ته پیش کړیو کنه، دا وسیله مشروع ده. دارنګي خپل ایمان الله ته وسیله کول، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، قران کې دي کنه اے رب موږ ایمان راوړل نه بخنه راته وکا، ایمان الله ته وسیله کړی دی. دارنګي اسماء د الله تعالی ځانته دا الله ته پیش کول، اسماء د الله، د الله نمونه، د الله صفاتونه، لکه دا په مشهور حدیث کې راغلي کنه اسالک بكل اسم هو لك سميت به نفسك، یا الله زستان سوال کوم په وسیله د هر یو نوم باندې چې هغه تا ځان لې خو دلې، یا الله یا دې په کتابونو کې نازل کړی دی او یا دې په علم غیب کې هغه ځان سره ور کړی دی. دا وسیله ده په اسماء د الله تعالی باندې. بل د وسیله په یو نیک سړی باندې نو هغه دا د حدیث کې ذکر شو. هر چی وسیله غیر مشروع ده، دای قسمونه دي. یو وسیله الله ته پیش کول دي په حق د یو غائب کس باندې، په حق د یو مړ کس باندې چې اللهم انی اسالک بحق فلان، اللهم انی اسالک بحق فلان، یا د چا جاه پیش کول دی الله ته، اللهم انی اسالک بجاه فلان، دا سی پیش کول دا وسیله غیر مشروع ده. دارنګ مړ کس ته یو سړی دی وفات شوی دی مړ، دا پیش کول الله ته چې الله د پلانی په واسطه باندې دی قبر والا په واسطه باندې ته زما د حاجتونو پورا کا. نو دا وسیله پیش کول الله ته دا بدعت ته، او بعضی انواع د دی با شرک وی، بعضی انواع د دی بسوی بدعت پي. و زرید پر دلایل څه شي دي؟ نو دلایل خو هغه چې مونږ ګورو نو ډیر شری قران او سنت کې اج ذکر کوي نه ټیم ډیر لې کنه حاصل به دا وي دا حدیث نه دا کم چې ذکر شو بس دا پر ټولو کې دلیل لې. هغه څنګه هغه داسي چې کچړتا یو مړ کس داغه په نوم باندې وسیله کول الله ته جایز وي، او دارنګي د چا په جاه باندې وسیله کول چاته جایز وي، د یو قبر نه وسیله کول جایز وي. نو امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یو عظیم صحابي دی او صحابه کرام سره ډیر شی ور سره دي، خدایي باوجود تاسو ګوري چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه هغه د دې صحابه کرام باوجود د دې صحابه کرام سره موجود دی، او پیغمبر دای په خوا کې دی، التا خوا کې پروت دی په مسجد نبوي سره نږدې، د عائشہ رضی الله عنها په کمره کې آی کې پروت دی، التا دفن دی، خدای باوجود نه یو صحابي وته ویلی دی او عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په خپل تل دی چې راځي چې ورشو دی قبر لا او سوال وتی کو چې یا رسول الله منګه د پاره سپارښ وکا. نو په خپل سره په دې نه پويږي چې ولې دا صحابه کرام دومره عظیم خلق دا په قران سنت نه پویدل، ولې در ټول نه خپویدل په قران او په سنت باندې، او دغه باوجود دغه صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم قبر ته نه دی ورغلی. زم دا یو دلیل پرد دی وسیلو غیر شرعیو کې دا پورا دی بس. ولې چې منګه چرته یو قبر لورزو او د یو مړي حق او دغه جاه دا منګ الله ته پیش کوو، ولې منګه د عمر بن الخطاب نه خپویګو، دي صحابه کرام نه منګ خپویګو، دغه عظیم صحابه کرام دي ټول صحابه کرام ته موجود دي اکثر، او دغه باوجود اغي په خپل دعا کې سوې یا الله مخ کې بم نبی ته پیش کاوه، ځکه نبی ژوند دی کنه، یعنی دغه دعا هم ته پیش کوله. وس دغه نشته، وس دغه تر موجود دی، یا الله موږ دا ته وسیله کو.
دا څومره واضح دلیل دی. په دې باب کې بل دلیل تاسو ګورئ، المعرفة والتاریخ د یعقوب بن سفیان الفسوی، دا مشهور کتاب دی او بهترین کتاب د اسماء الرجال کې دی او روایتونو پکې نقل یعقوب بن سفیان الفسوی 3 جلد کې. پای کې دا سلیم ابن عامر دا یو کس دی وی اسمان چې کومونه هغه بالکل باران ته بنش، باران نه کېده. در معاویه رضی الله عنه دور دی. نو معاویه رضی الله عنه هغه راوته بهر ته، چې بهر ته راوته په شام کې په دمشق کې، په دمشق کې هغه استسقا کول، چې استسقا کوله نو معاویه رضی الله عنه په منبر باندې کېناست. چې منبر باندې کېناست دنه معلومیږي دا چې منبر صلی الله سنت طریقه ده کنه. منبر باندې کېناست نو تاسو وکول اين یزید بن الاسود. یزید ابن الاسود دا یو مشهور صحابي ډېر زاهد انسانو، ډېر پرهیزګار مستجاب الدعوات ویل اے یزید ابن الاسود الجرشی. یزید ابن الاسود چرته دی؟ خلکو ته आवाज کو مسغر روان شو، خلکو په دې ګور اوختو. نو معاویه رضی الله تعالی امر کو ویل په منبر کېنه، بار په منبر باندې کېناست او معاویه رضی الله لاندې خپو ته کېناست. فقعد عند رجلیه، دا په خپو کې کېناست. معاویه رضی الله عنه ویل او فرمایل اللهم انا نستشفع اليك بخيرنا وافضلنا، یا الله موږ ته سپارش پیش کوو په غوړه کس زمنګ باندې او په بهتر کس زمنګ باندې. اللهم انا نستشفع اليك بيزيد بن الاسود الجرشي، یا الله موږ ته سپارش پیش کوو په یزید بن الاسود الجرشي سره. به تل سیو تل ګور څنګه سپارش پیش کړي؟ مړنه ژوندې وته یا یزید ارفع يديك الى الله، اے یزید لاسونه چوت کو صلی الله تعالی لاسونه چوت کا. فرفع یزید یديه، یزید لاسونه چوتلم. یزید بن الاسود، یزید زوی نه دی، دا صحابي دی، یزید بن الاسود دی. لا خلقم لاسونه پورتکل ورفع الناس ايديهم، خلقم لاسونه پورتکل. نو وی لک سات لا شوی نو چورې زراله وی ورې زراله ډال پشانتا، ډال پشان ورې زراله او سیره راوال وتلا او بس باران شروع شو. وی حتا کاد الناس الله يبلغ منازلهم، قریب چې خلق لا کورون ته نه رسیدل مس کې باران راخیش. دا حدیث صریح دلیل له پدې باندې چې صحابه کرامو ټول عادت داو چې غیبه وسیله پیش کولا نو په پیغمبر باندې، یعنی د پیغمبر په حق باندې، د پیغمبر په جاه باندې داغه د مرګ نه بعد او دا رنګي داغه قبر ته دی ورغلیندي دا نه پیش کړي، بلکې وسیله چې پیش کړي دا نو د ژوندۍ سړي په دعا باندې وسیله پیش کړي. دا د سنت طریقه ده او دا صریح دلیل په دې باندې چې قبر والد ورتک کول دا رنګي بل څوک داغه جاه او دا حق پیش کول الله بچا باندې حق واجبي خو نشته لري، الله مې چا حق دی، الله مې خو چا حق واجبي نشته لري چې الله مې نصر ک به حق فلان یا د فلانی په حق نه واړه ولی په الله چا زور دی؟ نه الله ور چا زور نشته لري. لہذا دا وسیله شرعي وسیله ده او هر چې دا نور کوم وسیلې دي د احکام خلک چې قبرون لورځي وغیرہ دا ټول بدعات دي او دا د سیو عمل چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه دا ثابت تر مزید تفصیل کتا سواړي د باب کی کتابونه لیکل شي اوس په اردو کې چاپ شوی دي. د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله کتاب دی القاعده الجلیله فی التوسل والوسیله. د شیخ البانی رحمه الله دا کتاب د التوسل انواعه واحکامه. ازمنګ استاد شیخ عبد السلام رحمه الله دا هم پرې کې ورساله شته په پښتو کې د وسیلې په باره کې، هغه تاسو مطالعه کې تفصیلا ان شاء الله پای باندې پوره اساس تسلی وشي.